السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمان د بندگانو سره او داغه د خصوصي بندگانو سره زمونږ د سفر روانو او سوخ موږ د غوسره تیر کړه او الله دې وکي موږ شمار کی هجرت لمه درس لا ما څه خبره به ذهن کې را جمع کولې نو بزړه کې مې دا خبره ځان ته وکړم چې ډېر بدبخت خو به چې دې خلکو خبرې کوي ته بګی نه لکه سوچ انسان دیږي کې لاړ شي. زه دې خلکو صفات خو بیانوم، زه دې خلکو د خبرې اورم، درس لرازم، درس کې کینم، نو څوک د اورېدو کوشش کوي، نو څوک د بیانولو کوشش کوي. به غټ بدبخت هغه دی چې اوري بیانې او پکې نه. داسې مثال دی لکه حدیث کې راځي چې یو سړی قرآن وایي والقرآن یلعنه، قرآن په لعنت وایي. دا قرآن په دې سړي لعنت وایي کومې چې وایي هغې چې عمل پې نه کوي. او دا سره زمونږ اخرنی مجلس دی چې یو دوه صفات د دغه خصوصي بندگانو د الله سبحانه وتعالی د پاتې دي، هغه به ذکر کوو، بیا هغوی له به الله څه ورکوي یا به ذکر کوو. نو کوشش دا کوي اولنی او اخرنی نصیحت چې په دې کار نه کېږي چې خبرې دې څومره واورېدې، په دې کار کېږي چې دې واورېدو نو څومره دې به عمل وکړو. صرف دا زه خوشحاله یم درس له راغلی وم، موږ الحمدلله درسونه له راځو او زه خوشحاله یم الحمدلله درسونه بیانوم. موږ له پکار چې کینو چې سوچ زه بیانوم تاسو اورئ، خو نتیجه سره ووته. که نتیجه هغه شاني یا د هغې نه بدترئ روبرو موږ خرابېږو نو په ځان باندې جړا پکار ده. او که نتیجه ښه روانه ده نو بیا خو دغه کس له مبارکي ورکول غواړي چې د حالت او تقوا الله سبحانه وتعالی ته نزدېکت هغه د ډېري، جهنم نه لرې کېده هغه د ډېري، قرآن او حدیث د علم کې اضافه راځي، په عقیدې ښه مضبوطېږي، ایمان یې ډېري. دغه خلک د دوی له مبارکي ورکول غواړي. او دا نور چې کوم دي الله دې هغوی په حال باندې رحم وکړي. او خبره ډېره ګرانه ده چې موږ د دې انسانانو نه خبر شو د صفات په موږ کې نه وي. نو تاسو ټول زموږ د نصیحت دی چې دا خبرې دا کوم مجلسونه چې موږ د رحمان د بندګانو سره تیر کړو، الله سبحانه وتعالی موږ ته د هغوی هغه صفات را نقل کړو، هغه موږ ووایي، په هغې موږ ځان پوه کړو. یو صفت د الله په توفیق سره ما ښه واضحه کړی، نو څوک داسې نه شي ویلی چې ما په دې خبره پوه شوی نه یم چې دا کار څه ته وایي، دا صفت څه ته وایي. په دې دلیل شته، حدیث کې، قرآن کې، سلف علما دې باره کې څه وایي، دا ټوله خبره موږ الله په توفیق سره واضحه کړې. یو څو صفات، 12 صفات هغه په 15 درسونو کې بیانولی کېږي، خو تفصیل ډېر دی که نه. بیا څوک دا نه شي ویلی چې زه پوه شوی نه یم، یا څوک داسې نه شي ویلی چې څه ووایو. دا ټولې خبرې ختمې شو، صرف یو خبره پاتې لګي، یا به عمل کې، او چې عمل نه کوي نو به حساب کتاب د ځان تیار ساته. رحمان د بندګانو یو څو صفات پاتې دي، انشاءالله هغه به ذکر کوو او د هغې سره به مختصر تفصیل کوو، او بیا هغوی له به الله څه ورکوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا. او د رحمان بندگان چې دي هغوی خپل رب ته چې کله د هغه نه دعاګانې غواړي نو وایي ای زمونږ ربه هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. را نصیب کړه الله موږ ته زموږ د بیبیانو نه، زموږ د بچو نه د سترګو یخوالی. وجعلنا للمتقین اماما، او موږ د پرهیزګارو خلکو دپاره امامان وګرځوه. دې کې دوه خبرې شو.
یو د غوی د دعا چې یا الله مونږ ته زمونږ د خزونه او زمونږ د بچونه مونږ ته د سترګو یخواله نصیب کړي او دویم دا چې مونږ د نیکانو خلکو مشران وګرځي نو دوه کې به معمولی تفصیل کوو چې خبره واضح شي د رحمان بندگان صرف دا نه غواړي چې یا الله مونږ له خزي راکا کنه سبا ډېر خلک چې دعا کوي نسوي یا الله خزي راکا او صرف هغه دنه چې یا الله بچی راکا نه هغه یا الله مونږ له د بچونه او د خزونه د سترګو یخواله او سکون چې زموږ د سترګو ته سکون او اطمینان او راحت ملو شي دغه مونږ له راکا د دې سترګې طبيعت دي چې دا ګرځي ډېر ګرځي او چې کوم شي خوښ شي ته ودري نو په آرام شي مطمئن شي سکون او تملو شي دا څنګه خزو بچي چې کله نه کاني وګورئ سره داغه بچي دی نکله چې دا د دره بچي د تر مخامخ شي او د نیک انساني نو د دې مور پلار سترګې بل ماشوم ته یا بل ځوان ته قطعا ناوړي نو دا غوي غسترګي یخي شي او په سکون شي په اطمینان شي چې کدینو داده او دا باز اولاد دي چې تاغو ته وګوري نو بیا هم ستاسو سترګي ګرځي نه سترګي مطمئن کیږي نه تو ګره پلاني ته وګوره پلاني ته دا سترګي باغ بچو باندې یخي نشي او کوم چې نیک اولاد نه باندې انسان د سترګي جوړي ګوري دا بس دغه زړم خوشاله شي سترګي خوشاله نه سترګي ودري بیا خو دې خو نه سترګي اخو دې خو تلو مطلب یعنی دې به بل چا ته سوچ نه کوي نو بیا وی زما د زوی یا زما د لور د سور څنګه دیندار سره وګوره څنګه دیندار جنې دا وګوره دې تقوا ته وګوره دې علم ته وګوره دې خپل خبرو ته وګوره دې اخلاق ته انور خلق دې شي اتیرش نیک خزا چې الله سبحانه وتعالى دې خزه چاله ورکی چې هغه نیکی دینداري د سترګه یا د سترګې په نور خزو به نه ګرځي یعنی نور خزو به نه ګرځي دوه مطلب دا دی چې یعنی د پزړه کې دا ناراضي چې را پلاني زما د خزینه خده په دین کې په تقوا کې نظر به خپل خزه مطمئني او د سترګې جاګي ته وګورئ د سترګې څه شي د یخش دنیا چې دا یو ممر دی ممر مطلب یې تیرې دو زیری کم زیاده تیرې دو زیری اخرت ته نه د دې مثال د پول چې دوه روډونه یو ځای کړي د یو روډ نه دی بل ته چاوړي بغیر د پول نه جوړ دی پول له پاسه به وړي نه دی پول له موږ په وسوړو موږ به د پول وسیو نو څه کسان دي چې لا د پول ته راختلی نه دي دا نه دی راغلي دنیا ته او څه دي چې د پول باندې تیر شي نو اخو بیا یو الله اکبر یو عجیب احوال مونږ ته انتظار کوي قبر او مرګ او حساب کتاب او د الله سبحانه وتعالى سره مخامخ کېده دغه د سوالونو جوابونه ورکول د قیامت هغه سختي یا جنت یا جهنم خدای سره دې پول نه بعد راځي نه لازم بچی دې چې کله تا باندې امتحانونه په دې دنیا کې راځي او ته به پول باندې نو خيار انسان هغه دی چې به ځان له دې مرګره په دې دنیا کې ګوري چې د هغه آخرت په خسته شي د خيار سړي کاری ځکه دې خيار سړي ته پته لري چې به کوم ځکه در امتحانونه زیری چې به کوم ځکه دلته په ما باندې قسم فتنه او سخت راځي نو زما یو مضبوط مرګره په کار چې سم مالدار ها که غلط مو چې سم دیندار مالدار باندې سکی زه یو سور کافر د سره ملو شو هندو سم مالدار ها اخرت کې وسو شي اخرت به خسته شي کنه ای مالدار سره بچا سیب سره دي تعلقات دي د ملک سیب سره تعلقات دي خان سیب سره تعلقات دي تعلقات ټول ولا وای چې گزاري کاخوا زموږ دي تعلقات به کاری چې ست اخرت په خسته کیږي نو خيار سره به ځان لا یو مرګره ګوري نه د دې مرګري نه شروعات به معاشره ده باغی کې د خزم راځي دی به ځان له دیندار خزه ګوري چې د خزه ول اخرت خسته کی د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله تصاحب الا مؤمن رسول الله مرګرتیا به نه کوي مګر د مؤمن سړي سره وکي بيدین خلکو سره مرګرتیا نه کوي د دین خراب کی اگر کې د بيدین مالداري مال ته نه ګوري به د دین کې د سړی مالداري کې غریب دی
کبه دین کې مالدار به سمرګرته او کبه دین کې غریب دی پرېدا او د پیسو مالدار خو دنیا ګرځي ول لازم ما تجربه د خپله په الله د قسم خور کوي پر رب قسم خور چې مالدار خلکو سره کېناسته نو ستاسو ایمان بچي د بلای کمزوري کی ځکه دا وي خپل خبري دنیا مبارکه او دغه سوچ چې څومره وګټي روپۍ سو کې چلیږي ډالر تو سو تو خدو پېټرول ګران شو ارزان شو ډوډۍ بس کی وړ څنګه دي او دال په سو دی غوخه په سو ده او تاسو څومره وګټي لمه دومره وګټي سعودي کې څومره یو کې بس بنگلیسو نکچې کله دی مجلس ورنه وته ستاسو ایمان یو کیفیت چې راوته بلشن کیفیت نه بدی کې دیندار خزه او به دا خو دې مرګره چې دا خو همیشه سړي سره ذکر رسول الله حدیث کې سوی امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړی چې خلک چې د خې سره واده کوي نو یا د مال د لپاره کوي یا د نسب د لپاره کوي چې نسب اوچتي یا د جمال د خپلوالي د لپاره کوي او یا د دینداري د لپاره کوي به رسول الله په اخر کې خپل نصیحت کوي فظفر بذات الدين تربت يدك او دغه دیندار چې کوم دن وي دغه راټینګه کا دې ته موږ چې مال څومره دې ته موږ چې جمال څومره دې ته موږ چې نسب څنګه دی ته دې ګوري دینداري به څنګه دینداري به ستاسو مرګري ده نه نیک خزه هغه ده چې د دې انسان او د دې خاوند د سترګې بس شي د یخی شي چې کله ته وګوري خوشاله شي او چې کله ته خبرو کې نغې مني او چې کله د خاوند نه نو هغه د خاوند د مال د عزت د بچو د کور حفاظت کوي او غټه خبره ده چې الله په بندګۍ کې د خپل خاوند مرسته کوي او د ګناهونو نه یری او په دې سلفو کې د بعض سلفونو دا نقل دي چې کله به غوي سحر د کور نه وتلو مزدوري له بتلونو دي خزي بتوي الله رته یادوګر چې د حرام پیسې را نه وړي الله رته یادوي جهنم د تر یادو حرام را نه وړي که حرام د ملوي دین موږ دغه شن ژوند تیر کو خو سبا نه دا خزر چې انسان د رب العالمین بندګۍ تر کوي دا خزر چې انسان د ګناهونو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره جنه لري ساتي او په قرآن کې الله یو دعا ذکر کړی د حدیثونو کې راغلي د ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه یا الله مال په دنیا کې خسته جون راکې مال په آخرت کې راکې امام شوکانی رحمه الله وی دی آیت مبارک دا ویل کیږي چې دنیا خسته ژوند ده چې ستانه کې خزي چې خزر نه کو ژوند خسته دي د سره ولي کله خبره ده سره چې خزه دې نیک او ستا جون خسته دي کې به ته غریبي کې ته نسب نه کمزورې کې ته بدرنګي کې ته ارسنګي او اخرت خسته جون ده الحور العين چې الله دې په جنت کې صدر کې حور دې در کې د آیت یو تفسیر هغه ذکر کړي حدیث کې راځي امام ترمذی امام ابن ماجه وړي ګور رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت کړي ځان نیک زنانه ګوري ليتخذ احدكم قلبا شاكرا تاسو کې دې هر سړی خپل زړه دي چې شاکر زړه دي جوړ کې شکر وستون کې لباس کې سم بس په خله باندې پروتي سنشتي دي څه باندې کې د مؤمن صفت نه مؤمن کله لوګي نه مړکی او کله مرز نه ختميږي ورته په خله باندې سي وي د الله شکر دې ولسانا ذاکرا او خپل جبر رسول سموي چې همیشه تاسو په جواب باندې ذکر وزوجه مؤمنه او په تاسو کې دې سړی ځان له مؤمنه خزه ګوري چې څنګه تعين احدكم على امر الاخره چې د اخرت په خبرو کې تاسو مرسته کوي دې خزه ویزان له وګورئ یو حدیث کې درځي امام ابو داود راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي ته وی الا اخبرك بخير ما يكنز المرء وي تاسو ته خپل خزانه ونه خم چې یو سړی ځان له جمع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي رسول الله خای موږ ته کوم خزانه ده چې موږ هم جمع کوو المرأه الصالحه نیک زنانه غټ خزانه ده تاسو به دا کوم یو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خزاني چې کوم نیک زنانه ده د دې صفات ذکر کوي اذا نظر اليها سرته کله جو تخاونو ګوري سترګي یخش خوشاله شته دي تقوا ته وګوره د شپې سترګي کولو چې وګوره هغه په تور تیار کې ولړې مونږ کوي چې سهار پېښه هغه ته ناشته کوي زما روزه ده او د بچو ته ول دین خي په خپل باغ کې دینداری په خوري درنی لباس درون لباس درنی خبري درانه اخلاق چې راخونو ته ګوري نه خوشحالي لباس پاکي اخلاق پاکي نو د اوچت صفات به کېدنه پراتی چې خاون ته وګوري سترګې یخي شي نو بیره د سترګې بلې زنات نه وړي دویم صفت به کېده د رسول صلی الله علیه وسلم اذا امرها طاعته کله جدي خج تسوي نه غول لري خبره مني الا چې کله خبره د شریعت خلاف به ولا نه مني
د نیک سړي صفت نه لري چې د شریعت خلاف په خبره ودی به مني دا د بيدینه سړي کار دی دریم صفت به کیداره و اذا غاب عنها حفظته او کله چې سړی چې د بهر ته لړ شي د کور نه راخزه د عزت او د مال حفاظت کوي امام ابو داود د حدیث راوړل دغه زنانه په دې زنانه باندې انسان سترګې یخي چې دې خزه د سړي سعد بن ابي وقاص لنا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ناشنا حدیث ته امام ابن حبان رحم الله راوړل وی اربع من السعاده سلور خبرې د خوشحالي دي او که خوشحالي حاصلول غواړي نو سلور خبرو کې ده المرأة الصالحة نیک خزه جون بدی خوشاله بے غم جون بدی تنگي بدینه ستړی کوي بدینه بلکې الله ته بدی نږدې کوي د دې کوشش وکړي کوشش به دا کوي چې زما د خاوند د جهنم نه بچ شي کوشش به دا کوي چې الله رضنه راضي شي اسمه نیک زنانه چې د خپل خاوند د اخرت سوچ وسري اسی دي زنانه ډیره موږ دي کې څنګه زه هم چې دي کمی وي چې دا سوچ وسري چې د خاوند اخرت پسند خېسته کی دا سوچ نو غالبا چې کومي زنانه یا غوسره د خاوند د دنیا سوچ پیسې دې څومره وګټلې جمع کې څومره او ته به دې سي عمر له ته به عمر له دې سي عمر به دې سي سبي پیسې به زده شي کومي چې بیا مرشي بیا سره موږ څه کار ده بیا څلور میاشتې له سوري دې خبره ختم شو بیا کله دې سره گزاره حال زنانه وي به چې الله دې وبخي یو وخت کې ما سره منډه والو نو خبره ختم شي بل خاونه به ځان لګوري خو تاوانی کم سوق شو اخاوني تاوانی چې خپل اخرت سوچ نه کو کم سړي چې خپل اخرت سوچ نه غو ځان نیک خزر اوري ناولني خبره چې بای کې خوشحالي ده نو نیک زنانه دیم والمسكن الواسع او کولاو کور د خوشحالي کوي دنیا زیب کی سامان بګی دې مهلمانه راولي مرګري راځي خپل خپلوان راځي کور کولاو دي نو انسان د زړه صحیح د خوشاله والجار صالح او چې گاونډي دي خسړی سبحان الله رسول الله خبرې سره خوږي انسان ته مسلې ګره غالبا دغه خبرونه یا د خزي یا د کوري یا د گاونډي د لاسه تنګي دې رسول الله چې نیک گاونډي دي نیک ځکه د کور نیونه مخ کې به د گاونډي ته پوښتنه کوي چې گاونډي څنګه دی موږ د کور غم راغلی به ورسته هغه ځاخي جوړی شي گاونډي چې د نیکو نه جون لري پاره والمركب الهني او خسور لي پوخه بو خانو اسونه بو خربو ونن سبا د موټری د گاډي نو چې خسور لي دي جون به سي پاره یو زیدت لغوړي ډایرک به گاډي کې نه زری ورسولي نه خراب شو نه ودرېدو نه نور څه خپ آرام لاړي بل چې ترې زړو شو لاړي وړو ځان سره بوزي گاډي کې کېنو لاړ مرګرو به زی لاړي دین دعوت برزي لاړي خ گاډي چې سره او چې دې سورلې دې سره چې قدم په قدم ودري نه جون به سي تنګ شي انسان جون بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نو دا خو صدور خبري چې په دې کې خوشحالي پرته ده واربع من الشقاوه او سلور خبرې بدبختی دي چې انسان باندې تنګي یا تنگسیا دې سلور خبرو د سره زی اولنۍ الجار السوء چې بيدینه گاونډي دي پتی زواج کې سندري لګولي واده وکړي دمان غړي سم رضای جوړ کړي په لار کوڅه کې چې دی ولاړی نو زنانه د کور نه وته نشي نو نور ډیر بي دینياري بګيدي په مخه جنگونه او کنزلي او غیبتونه جون به تنګي او دویم والمرأة السوء او بد زنانه د انسان جون تنګي بد زنانه چې ته کور ته ورننوځي ته چې الله ز پارام شم نه دا مطالبات شروع کی مالدار وړ بچور دار وړ پلانې دار وړ خور لمې دار وړ مور لمې دار پلار لمې دار وړ یې سړي جون خوشاله شو کنه ها دوی تنشو بعضی زنانه دي چې ولیاذ بالله چې د مطالبات خو پرې د بلکې د خاون له پیغور ورکی د غریبۍ مطالبات ډیر شي خاون نشي پوره کوله په اخر کې غریب قرضدار شي جونی چې نه هغه ټول د غمونو نه ډک شي د چا د لاسه خزي د لاسه کور د جیرانو چې خزي ځان خپه کړي ولی بیا جنگ شوی دی بیا مسله شوی دی بیا تادي سره ما دي سره پلانې دي سي خاون جون څه شو تنگ شو د شپې چې سره خاون پکټ کې سم نه هغه ته سپلر پرما دي سي وي خیر دی استا مور ما ته لګیاوه
او ستا غرونه راغلی جو ماته دي شي نه پلاني چې راغیم دي شي ویلو او دا پلاني ګورم دي سړی دی نه سړی غریب جون څه شو اتنګ شو ایو دیندار خزه چې ته کور ته ورنو دي سترګې ودی یخش نه تا ته ځان سنبال کړي نو بیا به تاسو راځل ته کین او بل لوړم کو ډوډۍ ته هغه ما ډوډۍ نه خوري ما خدای ته پخ کړی دور به کله سپاخه کم کنه ته څنګه ورس څنګه وته ستړی شي وړي دوی وسره خوري کنه خوري به چې شپې سمري نو چابيږي خپاره به کمبل واجب به غم هغه د سار پورې خناري کې تاجود په ټیم کې وړقه وی پاسه رسټ ټیم دی تاجود ټیم چې تاجود لاغه وریا سو تیر کړی تاجود موږ به ودی سار مانځ د ټیم پاتې به پاس مانځ ټیم منځله چې راځي ناشته تیر کړی خپل ژوند پاره په سکون بچو د طرف نوم دې مطمئن دي د خزي طرف نه مطمئن چې د خزي طرف نه مطمئن بچو طرف نه مطمئن چې خزه دې نه کې دا بسره بچو تربيت کوي نه توبه مطمئن جاو زما خزه په خپل خزه د بچي به خلک او غالبا بچي ځکه علماوي وې د بچو د پاره غټه مدرسه چې راکمه ولا هغه د مور ده نو چې مور دینداري بچي دینداري غالبا پلار ته ګور پلار نه بچی ډیر نه متاثر کی ای پلار غالبا بهر یا دی مسافر مرګرو ته ګور تاسو خپل ځانواله یو سره دوه کال بار پرو دي نو بچی سم متاثر شي بلته دغه مدرسې چې کومه د مور طرف ته چې هغه مضبوطی نه دیوا د بچی دا وي خي والمسكن الضيق او تنکور زله به تنک سامان بګی ناراضي مرګري بګی نشراتله خپلوان نشراتله خپل بګی دوی تنگ دي او سلورم والمركب السوء بد سورلی یو شریزو مثال کې زور غاډه بوخانه چې سار رپاسي پلاني چې ته هغه کې چای بوا سټاټي نه جون څه شو تنگ شو کې نه بیا غیله منډي نه بیا چې هغه صحیح کوي لکه سفر ویو کې به صحیح بیا ودري نه بیا به کې ایسی نشتی نه بیا ګړزي او بیا پلان او ډېری خبري نستا جون به خوشاله نه او چې سورلی د مزدار وکنه سورلی نو جون به پارامي الله سبحانه وتعالى زموږ په جون کې خوشالي نه راوړي الله سبحانه وتعالى د نیکانو یا د نیکو زنانو صفت ذکر کړی د فالصالحات کمی زنانه چې نیک عمل دي دا وایي صفت قانتات د خپل خاون خبره مانی حافظات للغیب چې خاون نه نو دغه عزت خیر کړي مال حفاظت کی او خیال ساتي بما حفظ الله په دې وجه ځکه چې الله وته دا ویلي لنډه دا چې نیک زنانه چې دنا غسته د بچو مدرسه ده نیک زنانه ست د بچو مور ده نیک زنانه چې دنا ست کور به خور اخکاری او نیک زنانه هغه ده چې ست په بچو کې د الله سبحانه وتعالى سره مینه پیدا کوي ست په بچو کې د پیغمبر سره محبت پیدا کوي ست په بچو کې دینداری پیدا کوي د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره مې واقع ذکر کړو چې استاد دا خبره کوله چې ما شومانان ته پوښتنه کوي چې تلوي شي ته بس جوړي نیو ماشونه ته پوښتنه کوي تلوي شي سبا جوړي ګډ کې ماشو ویجب صحابي جوړي وې زاریان کړو ما جلا څنګه صحابي جوړي زما مور ماته یړي رچت خلک په مخره د مور دغه قصې اوري د شپې ډېر تربيت وای چې موږ ته ډی شراوډ کیدو او یا وته ورو کول نو چې ګره مزدوري د دنیا کې ګټلې هغه سړی دی چې هغه مزدوري کړی ده ناغه نبیا دغه ته مساته چې دینداری بګرانه له خزاغه ده چې دې سره سوچ نه چې ماډل نه سره وته دی ته بي دین خزي خو د سره کاری د ماډل سره کاری پلانې ماډل له وته خاون غریب ته سره پیسې جیب کې نه غګرځي دیو نه راولي بل نه راولي چې خزي راو کپڑے جوړې سرو زرو کې اسراف خوراک کې اسراف در نیکی زنانه صفات نه دي ازو تاسو مثال ذکر کوم مثالونه زما دماغ کړي دغه موضوع نه وبدي مخه ته نور خبرين پاتې ابو هريره رضي الله عنه حديث ته ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه رسول الله پسې ملمرغه ناس مرګرو سره رسول الله خپل کور ته ولېګو او یو کس ولېګو چې خپل بیبيانو ته پیغام ورسو چې د میلمه د دې لپاره څه تیار کړي نن میلمه راغله هغه جواب را لګو فقلنا ما معنا الا الماء يا رسول الله کور کې سی وبپرتي نو خوراک سنشتي نو صرف وبوخ بالمسلين کی فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا مرګرو ته وي څوک به دې بوزي بالمستيار صحابه چې رسول الله دا خبرو کینه فقال رجل من انصار بانصار قبيل كيف انا يا رسول الله انا
زه به وزم اوس به کور کې تپوس نه کړه خو مېلمه روان کو دا کسان دي چې الله دوی مبارک ویلي وي دوی بل بزن ترجیح ورکړي اگر که دوی وته ضرورت دي چې کله کور ته ورسېد هغه ته وی چې اکرمي ضيف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه خیال به وسات هغه ته ما عندنا الا قوت الصبيان ما غوډي وړول لکه باندې کړی دا غوډي نو غسنیشت کور کې ناغه ته هيئ طعامك دغه خوراک تیار ک دا کوم چې ته باندې کړی دغه تیار ک واصبحي سراجك او د دیو بلک ونومي صبيانك د ماشومان بودکی اذا ارادوا عشاء کله چغوي ډوډۍ ته ضرورت راغی غوخته نو ماشومان بودکی فهيئ الطعام غي خپل چې دنه اگر روټیم تیار کړه دیویم بل کړه ونومت صبيانها او چې د ماشومان نیمه ودکلو ثم قامت بیا پاسیده كأنها تصلح سراجها لکه هغه چې دا دیو برابرې دا نیک خز زیدو فاطفأته نو ګوتی به کې دي سوال چې لکه دا خراب شي نو هغه بنکو چې دا کار نه کوي فجعل يريانه انهما ياكلان نو به دوی دا مل مصر کینه سن دلاسي اسی دي سي پلیټ کوو لکه دوی چې خوراک د مل مصر کوي فبات طاويين نو ټول شپه په دې ماشومانو باندې دغه نهار تیر شو په دې خزه خاون باندې خو سم خوشاله وي د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری خوراک کوي هغه دغه خوراک د کې فلما اصبح ګور نیک زنانه دي سونی چې او مزه بس کومه او زما بچي بس کوي او د زته دیر پر راوستیمه او د څنګه کور د دې خوراک سنيشته ملمانم راولي ستاده مل نه چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری سمعنا واطعنا خو د خوراک لګ د ماشومان سره سوکم نو خاونو د طریقه وو وی کله چې دوی د شپې بده فلما اصبح سحر شو اسړې پر رسول صلی الله علیه وسلم رسول سره غلې کېناست چې مل مستیا هغه ته خدای نه ښکاري چې موږ خمل مستیا کړی بلکې هغه ته ځان ملامت ښکاري چې موږ مل مستیا برابر نه کړی رسول صلی الله علیه وسلم چی شو اپروي زموږ مل مبول یا رسول الله زم ويضحك الله الليل او عجب من فعلكما الله پروند شپې وخاندل چې تاسو ته وکړو تاسو د شګر د دوړه څنګه و دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېندي داغه د ملمه راوسته نو په خپل وږي پاتې شو بلکې د خپل ماشومان وږي پاتې کړو د رسول صلی الله علیه وسلم چې خوراک ورکو په صحیح بخاری کې دا قصه دا چې نیکی زنانه ما یو مثال ذکر کو نیکی زنانه د خاون سره دغه احساسات دغه شعور د خاون سره بالکل یوي څنګه عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه کور تراغه یو ورځ کور تراغه فبکا پجړا شو एकदम پجړا شو اوس خځ ته پته نشته چې دی ولې جړي فبکت هغه پجړا شو نو دوی ته ولې جړي کزه جړم خو ما ته زما خبرې پته ته ولې جړي نه هغه ته وی بکیت لبکائکا ته جړي زجر دنه کزنانه د خاون سره احساسات او شعور زړه اتفاقی صرف د بدن اتفاق نه په کار اتفاق نه په کار دی د زړه په کار ډیر بدنونه یو ځای حضورونه جدا یو په مشرق بل په مغرب به دغه نه بعد د ماشومانو د خبره ته اشاره وکړو ماشومان چې دي بچي د زړه ټوکړې دي انسان بلکې زم چې د ملا ډوکي د ملا چې کوم د مضبوطه ډوکي د انسان د بچي او په دوی باندې د دنیا خولي ښکاری د انسان د دنیا چې کله بچي بګي خولي چې بچي بګینی د دنیا دي چې به خوند وونته کی دوی ته چې انسان وګوري د زړه خوشاله شي چې ما بچی دي دوی ته چې وګوري د سترګې یخي شي دوی ته چې وګوري د امیدونه پیدا شي دوی ته چې وګوري د سوچونه پیدا شي اولنې بچي چې د پلاروشي ناغه د دغه ورځې نه د خوبونه شي هغه سٹارټ شي نه دی وی چې دی به دسی شي نه دسی شي به هغه لګلوي شي بیا نور سٹارټ شي نه بیا بل لږ نه بیا بل لږ د امیدونه او پني جمع کړي دی بچو ته خوشاله او الله په قران کې دا خبره کړې ده المال والبنون زینة الحیاة الدنیا مال او دا زامن او بچی د الله د دنیا خایسته دنیا به خوري ښکاری او بیا سره دام ویل دي واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه یو امتحانم دي نو کله چې انسان ته الله اولاد ورکی او اولاد ته به نیکمل ورکی الله اکبر نو دا نور علی نور صرف اولاد باندې دنیا خسته کیږي نو چې اولاد نیکمل نه به دنیا سمره خسته
نیک اولاد دی پیغمبرانو دعاګانې الله سبحانه وتعالی نقل کړي لکه ابراهيم عليه السلام الله ته دعا کوله رب هب لي من الصالحين الا مال بچی را کی څنګه صالحین نیک عمل را کی دا بس کې سنوي بچی په کار دی بچو باندې په سرونو باندې سیب سکے بچی خو هغه بچی وای چې د دنیا او د آخرت عزت ستاسو لپاره جوړ شي دغه اسه دنیا بارام شنه باز داسې مور پلاری غریبانان چې دیش اولاد وړي چې هغه بیا ورسته د خیره کوي او دا خبره کوي چې ردنه نه بچی سو اتی خو دومره د جون تنګ شنه چې کلم بچی غواړي دا شرط او قید وسره لګاو چې الله بچی راکې وسنګ بچی نیک عمل چې زما جون په پارام شي زكريا عليه السلام خپل رب ته دعا کوله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه الا ما الاولاد راکې څنګه اولاد راکې نیک عمل اولاد راکې نیک عمل اولاد هغه دي چې دا بستاده پر په دنیا کې د عزت سبب یې صرف په دنیا کې مرګ نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام مسلم حدیث اوره اذا مات الانسان انقطع عمله کله چې انسان مرشي عمل شي ختم شي الا من ثلاثه سواد دريو خبرو دا عمل وته د مرګ نه بعد رس صدقه جاريه صدقه جاريه چې تکړي او علم ينتفع به علم کړي خلکو ته خور کړي خلکو ته فائدہ غست او ولد صالح يدعو له او يجلسي نیک بچي او د مور پر ته دعاګانې کړي یو سړی د خپل بچی د تعلیم کو ډاکټر شو انجینیر شو زمکه ولسمه ډیر شي ګټلې ته مړ شو لا ها تاسو به صدر رواني انجینیر هغه تنخواه چیرې ابو درجی خبر کین ډاکټر یې نه تاسو چې درجی سبا درجی اچ یو بچی نه کامل یو ته دعاګانې وکي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته یو مؤمن چې مړ شي نو په دپسې په نیکانو کې څه رواني علما علمه ونشره علم کړو خلقو ته خولو په خلقو کې خور کړو دا یو دې ډیو د بل کړه چې دا په قبر کې چې پوری ته خلق په عمل کې د تبرانه او دویم وولدا صالحا تركه او شاته څنګه اولاد پرې خو درې نیک عمل لکه تاسو خپل بچی له تربیت ورکو او داغه مثال علم جوړ شو د کمی پورې چې ستاده بچي د دین طرف ته دعوت ورکي او دینداری پکې نو ستابکې سره ځکه چې الله نه بعد د په خطر تربیت کې سبب ته ګرځیدلې او دا وسره مې د ساتي چې بد تربیت وکړو نو بیا تاسو حساب کتاب روان دي دې خیال کوي بل دا چې رسول الله په حدیث کې د فائدې لپاره پوره ګډه خوږ حدیث ته ومصحفا ورثه یو سړی قران چاله ورکی د مرشي قران کې کوم پر تلاوت کیږي د ثواب روان او مسجدا بناه یې جمعه جوړ کړي سوبر به موږ کې ثواب روان دي او بیت لابن السبيل بناه یو کور جوړ کړي مسافرو لپاره چې د عقیده سو کوم مسافر راځي دلته لري د کیږي دلته خوراک کوي د ثواب به رواني او نهرا اجراه یو ولي وستدا یې چې یو کوی وستدي او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته یې صدقه وستي او په خپل ژوند کې بخپل ور کړی موږ سوې پیسې جمع کوو الګا د پیسو لګور زمو بچي په ما بس غوي لال کیزه سبا لړکی می خواله لک دې صدقه ته موږ ډیر خوشاله نه هغه صدقه چې سړی په ژوند کې ورکی او څنګه ورکی چې دې روغي ځکه چې سړی نه جوړ شي کنه نه دې وسوي وځه سم مړکیګما نه پیسې راوړي غریب له چې سړی روغي بالکل د غریبۍ نه یریږي چې جون راته پاتې دي د غریبۍ نه مراتلیش او په دې حال کې د پیسې رالي د الله سبحانه وتعالى په دین لګي د سړی صحیح په الله باندې مهین دي دا په دین باندې مهین دي دا حدیث ابن ماجه راوړی عجیب حدیث ته وایم امام حاکم راوړی دی ولله لازم چې کوم مرګرونه چې غلطۍ نشي د بچو له دینی تربیت نه وکړم چې هغه د زړه ته غم د لاسه وچوي د حدیثونه ده حدیث کې راځي رسول الله من قرأ القرآن چاچ قرآن وی وتعلمه ازدیکو یادیکو وعمل به او باقي عملو کله درې خبرې به لازم دي البس والداه يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس د قیامت پر چې ټول مخلوقات ولاړي الله سبحانه وتعالى بدري مور پلار ته خصوصي تاج په سرې چې غیر رڼا به د نور د رڼا په شاري د دې بچو دلاس ځکه چې بچو ته دین خوله نو قران او ته خوله حدیث او ته خوله پیغمبري او ته خوله الله او ته خوله
زمونږ دغه عزت پکار دی والله لازم دغه اولاد زمونږ پکار چې د قیامت په سختو کې زمونږ پکار راشي په دې دنیا کې د مزدوري موږ به وکړو کنه بچي دي نه کوي د دنیا سپینګری به د مسافرۍ کې لګیا نه دي دلته شتي سپینګری کنه ځوانان دي ټول هنه ستن درولید نه دي کوي بچي مزدوري ځه ودی وزي د کور نه زه به د لوګي نه مړ شم زما داسې بچی پکار دی چې مال په آخرت کې د عزت سبب وګرځي زمونږ داسې اولاد پکار دی چې د دنیا کې د هغه د لاسه زمونږ سر اوچت شي او د هغه د لاسه الله سبحانه وتعالی خلکو له هدایت ورکړي دین داسې بچي غواړئ په دې وسه کې چې صرف پیسې ګټي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې وایي او الله سبحانه وتعالی به خاص لباس هم واچي الله اکبر د دې مور پلار ته فیقولان د مور پلار به اریان شي چې دا تاج او دا کپڑے بمکوسینا یالله دا کپڑے ته موږ ته ډېر ناشنا کپڑے د موږ لره کړو د تاجونه ولي وی باخذ ولدکم القرآن ځکه چې تاسو هغه بچی قرآن راغستونه باغی باندې عمل کړو تاسو له تربیت ورکړو دې اولاد چې دونه تاج به الله سبحانه وتعالی بسرین د عباد الرحمن الله ته وی یالله موږ له بچو کې د صفات وجه زموږ سترګې بیخي شي او چې کته سو د غواړي چې د بچی د شي نه د غوي تربیت بخه کوي او دا ځاله موضوع ده او تربیت په بخه طریقه کوي او د ساتي چې تربیت کې به تاسو ته ثواب ملويږي هغه ته به دین خې عقیده بو ته خې الو بيستسترګي بیخي په دغه آیت کې هغه دموي وجعلنا للمتقین اماما او یاله موږ د نیکانو خلکو لپاره امامان وګرځي الله اکبر د رحمان د بندگانو دی عزمت ته خیال دی طاقت ته دی اراده ته هغه دا نه غواړي چې موږ نیکان شو وي چې د نیکانو څه شو امامان شو داسې اراده دي او موږ سوي 15 وخت موږ کومه نور شیخ ته زموږ نه سوالي موږ پرې ده بس 15 وخت موږ کومه نه او دوی سوي یا لا متقیان خو موږ یو خو موږ د متقیانو امامان کا د دې ګوره دا مطلب نه چې دوی ګوره په دنیا کې صدقه غواړي دا کرسي غواړي یو چې وزیر اعظم شي صدر شو نه امامتي بس کې غواړي په دین کې په دې څه مطلب څه پیدا شو په دین کې امامتي مطلب درې شو یا الله موږ له توفیق راکړي چې موږ په نیکانو خلکو پسې روان شو اولنی خبره ده په خپل په نیک سړي پسې ځي نیک سړي چې کوم نیکی پاګه کې دا کوم قران او حدیث خبري دا غبه معنی پاګه به عمل کې نبي الله تسول کې چې یا الله ما دې څه کې چې د خلکو د پاره نمونه وګرځم د امام شو کنه د په دین کې څه شو امام شو نو دی ولې دا غواړي چې نمونه وګرځم ځکه چې رسول الله په حدیث کې وایي چې کلم سو چاته قران او حدیث خو په دې باندې چې سو کوم عمل کوي نو د قیامت پورې به دغه ثواب هغه ملويږي نو د رحمان د بندگان د ثواب غواړي حدیث کې راځي رسول الله سموي ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر بعض کسان وي د خیر د لپاره چابيان دي چې کوم دي خیر خلکو ته مغاليق للشر شر بندي ومن الناس او بعض بګي دي ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير الله دې موږ پر دې رواج چې بعض کسان د شر دروازې کولاوي چې کوم ځکه کینی د ګناه خبر خلکو ته خي چې کوم ځکه کینی الته الله نه فرمانی کې او د خیر دروازې بندي رسول سموي فطوبى لمن كان مفاتيح الخير على يديه دا غسړي د پر په جنت کې او خاص ونه د چا پلاس کې چې د خیر د چا بیان دي نو د رحمان بندگان دا غواړي چې زموږ پلاس کې سي د خیر د چا بیان د خلق په موږ پسې را روان شي زموږ په دې نیک عمل پسې زموږ په دې خبرې پسې نو ثواب به د قیامت پورې هغه به مونږ ته ملوي دا څو اوچت صفت په دې آیت کې دا د دویم صفاتو دا ټوټل څو صفات شو 12 د دې پورې د رحمان د بندگانو سره زموږ سفر څه شو ختم شو خو سوال پزړه کې دا راځي چې د رحمان د بندگانو خو ډېر اوچت انسانان نو سجيبه خلق نو الله ولا سور کې الله هم به غیرتی ذات ته کنه دوی د الله په ډیر څه کوي نه الله خو بلک څه ډیر څور کوي نو دوی خو ډیر څه کوي نو بیا خو بل ډیر څه څور کوي الله سوي اولئک دغه کسان د کوم چې تیر شو یجزون الغرفه بما صبروا بنگلی بدوی ته ملاویږي د صبر دلاسا بنگلی
د جنت بنگلې بوته ملاوي ويلقون فيها تحية وسلاما او ملاویږي بدوی ته په جنت کې مبارکی او د سلامتیا خبرې خالدین فیها همیشه بی بدی جنتونو کې حسنت مستقرا ومقاما سخست زید دارم کولو سخست زید دوسیدو الله اکبر عملیم غټته هغه اعمالون دي خو الله چې څور کین هغه د اعمالونو ډیر زیات جنت چې خبر ته بس اشاره کوم نور کې د جنت د عباس می شروع کو نه د انسان د ځان سره چې اوچت کینو بل ځای ته ویسي د جنت د عباس انسان روان کینو په الملک القدوس پسې ورسي دغه چې هغه د جنت تیار کړي د جنت د عباس انسان روان کینو د اسمانونو بر وخیږي د دې جنت ته مزي او د نعمتونو هغه نعمتونه چې بای کې څه کمی نشتی باقي کې نقصان نشتی هغه ځای چې الته نه مرشتي نه ستړي کېدشتي نه خفګان شتي نه جنگ جګړې شتي نه خوب شتي یو شاعر وای احزان قلبي لا تزول وای زما د زړه د غمونو چرته نه ختمي حتى ابشر بالقبول تر دې چې الله راته وایي چې تما قبول کړي جنت ته بځي بیا به زما زړه غمونه ختم شي وارى كتابي باليمين او الله رب بخیلاس کتاب راکی وتقر عيني بالرسول او پیغمبر بخپل سترګو ویني نو بیا مې بالکل مطمئن شي خدای هغه وخت پورې د مؤمن زړه د پارم کیږي نه د کوم کسانو چې دنیا په دې پیسو د زړه پارم کړي د سادهګان خلک دي په دې باندې زړه پارم کی امام احمد بن حنبل رحمه الله بس یو کس راغی متى الراحه کله به پارم کیږي امام صاحب وی عند اول قدم في الجنه په جنت کې چې قدم کې خود به پارم شي لا وخت پورې موږ پر سکون نشتی دې جنت ته رسیده دا زموږ هدف او مقصد دی نبی خوش قسمت انسان هغه دی چې دې لپاره عمل کوي زه به تاسو ته با صفات ګور ډیر نه د جنت څنګه دې څنګه نه دي زمکه څنګه ده خوراکي څنګه دي د دوی مخونه به څنګه د دوی عمرونه به څنګه د دوی زنانه به څنګه د دوی غم خادیانی به څنګه د دوی بازارونه به څنګه د دوی بچي به سهال کې د ځان یو تفصیل له او کله چې توفیق راکو بیان به کو صرف په اشاره وک چې زموږ بریزونه کې یو شوق پیدا شي الله لنډه خبره کړې ده الله دې جنت مبارک سبحان الله الله د خبرې خوږی دي وړه خبرو کې ډېر خبرې بګې د نرش یو سړی په سوچ کې لاړ شي چې جنت پسنګ نو په قران کې ډېر شی آیتونه حدیثونو د رسول سم ډک دي جنت بدی شي زره یو آیت وې مو دا غین اندازه ولګو چې جنت پسنګ الله وایي وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے پیغمبر وی کاغه زیدی وریدنو یو غټه بچای ویني وای نعیما نعمتونه دی و ملکن کبیر غټه بچای دالته بس زه چې دا خبره شم کافیه چې رب العالمین وی چې بچای سره غټه بچای دا نو په پوښی چې دا بچای بس بچای په صحیحینو کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی ما رسول الله اوریدلی وی الله وی رسول الله وی اعددت لعباد الصالحین ما لا عين رأت ما د نیکانو بندگانو د پر هغه ستر کړي چې له اوسه پورې سترګې لري نه ولا اذن سمعت او نه چې د اوسه پورې غوږ اوریدلی دي ولا خطر على قلب بشر او د اوسه پورې د بشر کې دغه سوچونه چانه راغلي ته چې څومره سوچ کې اوچت د جنت مبارک جنت ته دینه اوچت دي نو بیا رسول سموي د آیت وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین الله یو نفسم د پته نشته چې الله هغه نعمتونه به کم چې به د سترګې خيږي چې بغي ک الله د پر ساتلی اچا د پته نشته نو زه تاسو ته جنت مبارک سویم کله جنت د آبادی خبرې مې ته شروع کړې نو ولله لذي چې لګیا وي او کله جنت د چینو او د ولو باس مې شروع کړو لګیا وي او کله حور عین باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي کله دې جنت کې دې مرګرو او دې تګرا تګ او دې غم خادي باس مې ته شروع کړو تاسو باریان شي او دې خبرې د خو باسو ته بګی اشاره وکم الله په سورۃ یاسین کوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون
الله په دغه ورځ به جنتیان مشغولي مصروفه وي په جنت کې به مصروف وي الله نو بسګو مصروف فاکهون په نعمتونو کې مصروف هم وازواجهم في ظلال اغوی دغوی به بیان بناستي بسورو کې على الارائك متكئون په دنګو پالنګونو ډډې لګولي بیا الله لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون او دغه پر هر قسمه میوي لنډه د الله چې څغواړي به ته ملوي چې څغواړي په جنت کې ته ملوي خدا وخت به دې خبره ته کړي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي الله سوي سلام قولا من رب رحيم الله بسلام جي بدي جنتيان ور بخبله دوچت نعمت ته چې ته جنت ته نوځي نو رب العالمین په تاسو سلام بخبله چې الله اکبر دغه نعمت کافی دی که نور جنت کې سره صحیح به صرف دانه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله إذا الجنتيان دا كم طولجي جي أبا كم طرف روان شي الجنة طرف تولار شي حتى إذا جاءوها كرت الأورسي وفتحت أبوابها الله دا جنة دروازي كولوك وقال لهم خزنتها سلام عليكم أو ملائكة بوتو السلام عليكم نو دا سلام د چا طرف نه دی ملائکو طرف نه دا یو سلام د الله سبحانه وتعالى طرف نه دا چا طرف نه دی ملائکو طرف نه خلو سره چې دنه لار شمزه ما خو نیک اعمال کو خپل ټول جون مې رب العالمین د پاره تیر نو چې ذکر جنت ته لاړ شمه دی جنت مجلس نو زم ته پوس د مجلس نه مخکې د مرګرو وکا چې مرګري وسو کې بیا وره ومن يطع الله والرسول چاچی د الله او د الله د رسول ومنه او د غوی د خبرو مطابق ژوند تیر کو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم په جنت کې بر دوی ګاونډیان هغه خلک چې الله په انعام کړي خدای سوکتی تفصیل الله کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین پیغمبران به بخوا کې نشي رشتینی خلق بناسی شهیدان مجاهدین بناسی نیکان علماء ټول خلق بناسی د رحمان د خصوصي بندگان بستا په خوا کې ناسی ځکه علی رضی الله عنه تر دې شعر نسبت کیږي ډېر عجیب شعر دی او ډېر خوندور دی و اعمل لدار البقاء رضوان خازنها دا هغه زید پر عملو کې چې رضوان چوکیدار دی کم ملک چې وا د جنت چوکیداری کوي نه دا غنوم سره رضوان دی الجار احمد والرحمن بانيها گاونډي به کې څوک دی احمد دی او رحمان په خپل لاس جوړ کړی دی دغه لپاره وی عملوک رحمان په خپل لاس دغه کور تیار کړی دی نو گاونډي دی به کې احمد دی صلی الله علیه وسلم او چوکیداری څوک دی رضوان دی نور تاسو به الله نو وسوړي دا وګدا اشعار خدا موږ به کیسه یو جمله چې دیږي کې مقصد خ جنتیان خو جنت ته لاړو الله سبحانه وتعالى طرفنا سلام بیا د ملائکو طرفنا سلام مرګري موږ پیژندو چې سره وایي او د مل مستیا خبره ده الله اکبر ثوبان رضی الله عنه وي كنت قائما عند النبي صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله ورز ولاړو فجاء حبر من احبار اليهود د يهود په دې مولانو کې مولا راغی ویجه السلام عليك يا محمد رسول الله سلام وجه غنوم ولا واغستو فدفعته دفعه بمولد شکر کو نږدې و چې دی به وششه دغه په زور ما دی گزار وکړو به ما ته وی چې ولې دی يهودي ما ته وی به ما ته چې الا تقول يا رسول الله تدې څه نه يا رسول الله به ما ته وی چې انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله وی مو خو به هغه نوم یادو په کوم باندې چې د مور پلارولې خو دغه نه پیژنو دا خبره وکړه د رسول سم دی اجازه ته وګوره چې دا خبره وره وی ان اسمي محمد زمانو محمد دی راځه سوي خبره وکړه وی زه د یو څه ته پوښتنه کوم مله جواب راکې کته پیغمبر ته جواب راکې یو څه ته پوښتنه وکړو یو به کې دا وکړو رسول سم ته وی فما تحفتهم حين يدخلون الجنه
د جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو الله طرف نه دوی ته تحفه سم ملاوي تحفه غیر د خوراک نه تحفه دې ته لکه چې تاسو زتا کرمل مشم نو د خوراک نه مخکې خلک چې بادام رو باسي پسته رو باسي بسکټ رو باسي نور څه دي شي چې دغه ته د خوراک نه ویل کی خدا سي دې د پاره چې د خلی خون په برابرۍ او ټیم په خپاش دې د تحفه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو یا رسول الله چې کله د مسلمانان لاړ شي جنت ته نو الله بوله په تحفه کې څور کې نو رسول الله متوي زیادت کبد النون د مهي جګر بوله الله ور کوي او د جګر باندې بیا زیاده په دې لپاسه وړغونته کې ټوکړی په دې جګر او په اینا نو الله بوله دغه اینه غمز نه ور کوي بلکې دغه سیټ دا وړ ټوکړه دا به دې لپاره ورته شي انده به خوري وي دا د رب العالمین طرفنه د اولنی تحفه دینه مخکې ته خپل مرزي سني شي خوړی بیا سوال دا دی چې ولی والله علم په دې کې ډېرې فائدې دي یو خون ډېر کوي او بیا د مهي جګر اینا د دې بزان لخونی او بیا چې رب العالمین په ملمستیا کې ناسي ډاکټران وایي چې دا د انسان د کولېسټرول جسم د کمی کولېسټرول زیاتېدو ته نه پرېږدي بلډ پریشر او دغه شان وایي چې بدی کې وټامین ډي وته وي دا پکې دنه موجود دي الله سبحانه وتعالى د خیسته خوراک د صرف هغه شروعات نبي وته دی يهودي وي فما غذاؤهم على اثرها نو خوراک بوله سور کې دینه بد خوراک ته کنه ندی دغه کې رسول صلی الله علیه وسلم ينحر لهم ثور الجنه په جنت کې غوید الله ولا د الله په امر باندې باغال الکړش او دغه دغه خبا سشي ورتک بکړی شي دا به تک سری شي نه د جنتیانو د کیږي او دا غوید الذي كان ياكل من اطرافها ندچې د سم غټ شوی د صرف شوی د جنت په دی وخو په دی پانو باندې صرف شوی فما شرابهم وببسس کی ومن عين فيها تسمى سلسبيلا نه په دغه ټیم چې کې وبدي هغه د سلسبيل چيني نه بس کې چې د خاص چینه ده د حدیث امام مسلم راوړی الله اکبر د رحمان په ملمستیا کې چې کله ته اول سلام بیا ته کېناستې مرګري د سرم دی ناول دغه د مهیده اینه یا جګر او پاغي کې ما خاص ټوکړه دغه نه بعد بیا د جنت د غوي غوخه او دغه نه بعد د سلسبیل چینین او به سوال په ځکه راځي چې دا خو ډېر قیمتي ملمستیا نه نو ولي بني الله سوي نزلا من غفور رحيم الله دا ملمستیا د هغه ذات چې هغه بخانه کوونکی مهربان دی نه دا اول ملمستیا لازم د رب العالمین ته طرف نه کوم خوراک ته هغه کې دا غینه بد بستا مرجي تسکه صہیب رضی الله عنه اذا دخل اهل الجنه ورسول الله کله جنتیان جنت ته لړش جهنميان جهنم ته لاړ شي الله به جنتیانو ته وی تريدون شيئا نزيدكم نور صدركم جنت ته راوستو او د ملمستیا او د دې سلامتیا او د دې مبارکین بعد وی نور څه غواړي هغه وی چې الله مخونه درل سپین کړو جنت ته راوستو د جهنم نه بچ کړو نو وی فيكشف الحجاب د دوی او د الله په منځ کې چې کوم پرده د رب العالمین باغ اوچته کی فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل الله سبحانه وتعالى وی چې په جنت کې به دا غټ نعمت یې چې دوی خپل رب ته ګوري وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة دا رب چې انسان زم چې دا بس د انسان به خوشحالي نه ځکه امام ابن قیم رحم الله وی الله په انسانانو مرګ نه لیکل کېږي دوی مړ شي په دغه ورځ خو مرګ به نه راځي ته خوشحالي له مړ شي د ژوند به چودل خوشحالي نه مثلا چودي چې رب العالمین راخکاري هغه رب چې ټول عمر ته دغه بندگی کړي و دغه نه غریدي لیدل دي نو دغه احترام دي کول لیدل دي نو دغه تعظیم دي کول لیدل دي نو دغه خبره دي منله خدغه د څه شو یو غټ نعمت شو د جنت په بل ځکه الله سبحانه وتعالى د جنتیانو باس کړی دی مثل الجنه التي وعد المتقون بدغه جنت کې بدنه د کمی لو چې د پرهیزګارو خلکو سره شي الله وی فيها انهار بغي کې بسې ولي وي دا بسلور ولي
اولنی مما ان غیر آس وببي او بغوبو کی بدبونی صفاء وببي وانهار من لبن لم يتغير طعمه او دیسی پیچی خون به بدل شوی نه د دوی مشو دریم وانهار من خمر لذة للشاربين او دیسی شراب پیچی سوکی سکینو اغلب خون ورکی سلورم وانهار من عسل مصفى او صفا قبین د سلور ولیدی او سبحان الله چې کوم طرف ته تاوی به پس مکه دې سره ولې دې ورځي هغه طرف ته تاوی هغه طرف ته دا به ستم کې دې سره کېږي زورزه رسول صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې 100 درجې دي 100 درجې اعدها الله للمجاهدين في سبيله الله په لار کې کوم کسان jihad کوي الله دا وي د پر تیاری کړی او یو درجه او د بری درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه اسمان او د زمکې په منځ کې چي بیا رسول سم وی کتا سود الله نه په کې درجه غواړي نو فسلوه الفردوس د فردوس ته غواړي فانه اعلى الجنه دا ټول څه دی دا ټول اوچته وفوقه عرش الرحمن او باغی له پاسه د رحمان عرش بالکل په دې فردوس له پاسه د جنت فردوس چت چې راغ څه دی هغه د الله سبحانه وتعالى د عرش دی او په دې جنت کې په درجې دي کنه د فردوس جنت چې د رب العالمین په خپل لاسونو جوړ کړي چې دا به څنګه تیر کړي خاص بندګانو لپاره ابو سعید خدری رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و وکړه چې جنتیان جنت ته لاړ شي نو ان الله تبارک وتعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه الله برخکاری جنتیانو او سم خوشالي وي چې لبيك ربنا وسعديك يا الله حاضر او تیار خوشاله به سم نه تاسو امر کوي الله بو ته وي زد ناراضيم فهل رضيتم تاسو راضي ور الله به ته پوسک رب العالمین به ته پوسک تاسو راضي نه وي چې وما لنا لا نرضى يا الله موږ به ناراضي کیو ته موږ لا سره کوي چې چاله دي ور کړی نه الله بطيف فانا اعطيكم افضل من ذلك دين بلا خدركم واي شيء افضل من ذلك الذين غرس اشتسم والله بطيف يحل عليكم رضواني ما بتاسو باندې د خپل رضا د لازم کړه نو دنه بعد بتاسو نه چرته نه خپکی او نه بتاسو په غضب کې کیږم همیشه د پر بتاسو راضی ما د سوچت نعمت حدیث په بخاری او مسلم کې صحیح بخاری او صحیح مسلم انس بن مالک رضی الله عنه وان فی الجنه لسوقا په جنت کې بازار لګي ها په جنت کې بازاروم لګي یاتونها كل جمعه او دې په کوم ورځ جمعه ورځ لاړ بازار ته چې سری بکاری راوړه پیسې هیڅ نشته خو چې سری بکاری ځان راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحب ريح په دوی باندې یو سیلې راځي په بازار کې کله چې دوی په بازار کې نه د سیلې چې په دوی باندې راشي فیزدادون حسنا وجمال دوی وسم خولي شي دا غشته حل نه خولي شي نو تاسو چې هر جمعه سره خولي کی نه دی به کوم ځای ته راشي نه کله چې دوی واپس راشي نه هغه زنانه او هغه خپلوان هغه هم سم خولي شي نو دوی به غوته وي چې تاسو سم خولي شي چې تاسو خو دي سي نو هغه به دوی ته تاسو سم خولي شي تاسو خو دي سي نو د جنت هغه یو نعمت چې بازار به کوم لګي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول زمره اولنې ټولګي چې په جنت تزيد هغه مخونه وسنګي تدخل الجنه على صوره القمر لکه سوال لسمي سپومي سوال لسمي شپې سپومي چې دقه شمبر دوی د مخونه د پرقي په دغه حدیث کې رسول الله قلوبهم على قلب رجل واحد ټول زړونه به یو لکه یو سړي زړه شي یې مطلب دی رسول الله لا تباغض بينهم ولا تحاسد نه حسد او نه بغض نزرونه بطول لکه د یو سړي زړه شي دا حدیث متفق علیه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم د حور مبارک خبره کوي دا اشاره کوم لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض کچرته د جنت لري زنانونه یو زنانه راخکاری شي په حورو کې یو حور راخکاری شي د دنیا ته لاضاءت ما بينهما د زمکه د سمه په منځ کې شي ټول برناش دی وی زنانه راخکاری کېدو درس
ولملأته ريحا او د ټول دنیا به خوشبو ډکش ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رسول سمو دې هوري پسر چې کوم لوپټه پرته نه غدي دنیا او دنیا کې سیده غنه غوړه دي صحیح بخاری کې د حدیث یو لوپټه دي هر څنګه ګرانه موږ چې به سور په بجلی شي منډیو یو لوپټه جنت کې چې د هوري سره د دې د دنیا او دنیا کې سیده ټول روان نه هغه ته نشي رسید رسول سمو لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان دو هوري بلار چاله ور کوي بغیر شهید نه عام سړي ته بصور ملاوي دوا يرى مخ سوقهما من وراء اللحم او دا غوي دا اډوکی نه دا اډوکی دا پندای د دې چمړې کې دنه چې کوم دا اډوکی دا بمخکاری دا رګونه بمخکاری دي به شفاف دي به سپینې دي به خولي او الحور العين وتولي وي استرګي به غټي تکي توري تورواله به تک توري سپینواله به تک سپینې او سمي به غټي او ځواني پیغلي جنکی د هر سنه پاکي د دنیا د بیمارین چې کمی دی او د لکان بوتم ځوانان او د لکانو به ګیرم نه او بریت بم نه مزي وي وداغه چې د پرجې دنیا کې ګیره پریخ په دنیا کې خالی ګرځي نه دا څه مطلب چې نه په دنیا کې انا کې دا سبوج هم نه لري سبوج ګيري سبوج خو دنیا کې چې څوک بدی باندې عملو کې نو په آخرت کې به د جنت ته ځي اخرنه حدیث وو د موضوع کې حدیثونه ډیر دي خدا سي اشاره وکړو رسول سمو ان اهل الجنه ياكلون فيها جنتيان په جنت کې خوراک کوي ويشربون وسخاك بكي ولا يتفلون او لاړي بنتوكي ولا يبولون ونبدكي مجازي نبتشي مجازي ولا يتغوطون نبدكي مجازي ولا يمتخطون او نبغوي دي خراج کې توکي ايش بني فقالوا ما بال الطعام صحابه يا رسول الله ده خوراك دو خوراك دي كده بچرته رسول سمو جشاء ورشح كرشح المسك یو درقې به چې دا درقې خون بم دي سي لکه د مشکو د بینچ بس هغه څه بس شي هغه لازم شي دا حدیث په صحیح مسلم کې دا جنت د رحمان او دغه بندگانو د چا د رحمان خپل خصوصي بندگانو دغه جنت تیار کړي هغه ته تلو لپاره کوشش هغه ته تلو لپاره مهنت هغه ته تلو لپاره یو چته اراده او چته عزم نتوسط بدغه ملو شي الله سبحانه وتعالى دې موږ دې رحمان د بندگانو سره الله سبحانه وتعالى زمو حشر کی الله سبحانه وتعالى په جنت کې دا وی دا غونډي ته موږ ته نصیب کی